आर्यन खान څوک دا او څه یې کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. آرین خان د سینما وتلی هنرمند او مشهور سندرغاړی ده. هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیواد څخه بهر هم په فلمونو کې کار کړی. د هغه په هنر کې د بالیووډ مشهور لوبغاړي شاهرخ خان تقلید لیدل کیږي، نو ځکه ورته خلک د افغانستان شاهرخ خان وایي. خو آرین خان په وینا چې د شاهرخ خان ځای ته لا نه یم رسېدلی، هغه له ماسو چنده ښه ده. زیاتوي چې زموږ سینما او سندرې ترقي نه کوي. علت یې دا ده چې تلویزیونونه بهرني سریالونه په پیسو اخلي او بیا یې ترجمه کوي او له هغه نه وروسته یې نشروي. که هم دا مصرف موږ پر خپل سریالونو وکړو او نشر یې کړو، نو زموږ خپل فرهنګ به له منځه نه ځي او نور به هم پیاوړی کیږي. آرین خان وایي زه په تلویزیون کې برنامې پر مخ وړم، ورسره ماډلنګ هم کوم، د هغه نه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړم او بیا په هغه باندې فلم جوړوم، ځکه چې ماته د بې فرهنګه وزیرانو او رسنیو له امله پیسې نه دي پاتې. هغه وایي باید پردي سریالونه اخیستل نور بند شي. د مثال په توګه وایي چې د پرینا سریال په 40,000 ډالر واخیستل شو او داسې نور سریالونه هم شته چې له دې نه په لوړه بیه اخیستل شوي. دې زیاتوي چې د هنر په برخه کې زه د یو یتیم حیثیت لرم. آرین خان وایي چې زه غواړم چې خپل وطن او فرهنګ ته خدمت وکړم، خو زمینه نه ده راته برابره. زیاتوي کله چې د افغانستان کرکټ پریمیر لیګ سیالیو پرانست غونډه وه، هغه د بالیووډ ښځینه او نارینه لوبغاړي د ډیرو پیسو په مقابل کې رابلل شوي وو، خو افغانانو ته موقع نه ورکول کېده، چې دا د افغانستان فرهنګ سره ښکاره ظلم ده. وایي زه په خپل شخصي لګښت ورغلی وم، غوښتل مې چې سندره ووایم، خو ماته د کرکټ بورډ چارواکو اجازه نه راکوله. هغه وایي ما سندره په زور او د هغوی اجازې پرته وویله. آرین خان وایي ما ورته وویل چې دا سندره د افغانانو په اړه ده، نو تاسو د افغان اتلانو او د افغانستان تاریخي عکسونه د سټیج په سر بیکګراوند کې ولګوئ، خو هغوی داسې ونه کړه او په ما یې ملنډې ووهلې. زما زړه مات شو او حتی فیصله مې وکړه چې نور به داسې خلکو ته خدمت نه کوي چې په ارزښت یې نه پوهیږي. دا و د آرین خان په هکله لنډ معلومات. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.